الوطن الحر امضوا وادحروا الشر ودكوا البغي دكوه دكا علقما مر وكونوا في مضي يزف الكر بالكر من الجو. د الله نعمتونه سي استعمال کړي، خصوصا د اوس نعمتونه. بیا په خاص ډول د اوس د نیټ نړۍ چې مختلفې لارې نشته خلاصې دي، ځوانان باید دا کار وکړي، سي استعمال کړي. که د یو چا کنسټرکشن دفتر دی، هلته دفتر لري، ساختماني شرکت. که یو څوک مکتب لري، که یو څوک لیسه لري، که یو څوک ټیویشن سنټر لري، که یو څوک د حفظ شعبه لري، که لیسه و پوهنتون وي، که هر شاخ وي، که هر برانچ وي، که هر مرکز وي، چیرې چې دا شان فعاله دي د الله په لحاظ سي استعمال کوي. ویرسوي د الله دین د دغې لارې نور انسانانو ته، ویرسوي دا دین نور انسانانو ته. فیسبوک کې هغه شان ورپورته کوي چې بد اخلاقي نه وي. د یو که تاسو خپله فکر یو ځوان داسې بې حیا شان، داسې ناوړه شان او داسې د فسق او فجور د ګناه څخه ډک شان ورپورته کوي چې د مسلمانانو په ټولنه کې د دې تصور لا نه کېدی. که د سلطان محمود غزنوي بادشاهي وای، که د احمدشاه ابدالي بادشاهي وای، که د شاه حسین هوتک بادشاهي وای، که د میرویس نیکه بادشاهي وای، دغه یوه کس ته به یې سزا ورکولی. که د عدالت او د انصاف څخه ډکې بادشاهي وای، امیران وای، قاضیان و مفتیان وای، باوسه او د توان سره سم خلک وای، یو کس به یې راکشولی چې ته د دې شانو څخه غلط استفاده کوې، د دې پر ځای چې زما ټولنې ته اخلاق راولې، زما یو څوک را اصلاح کې، را صالح کې، ورپسې مصلح کې، تا خو فاسق کوي، دی هم فاسق شو، نور انسانان هم فاسقان جوړوي. چې شي ورپورته کوي په زرینو الفاظو، په ښایستو الفاظو، په ادبي چوکاټ کې پر اسلام باندې سخت وار او ګزار. دا ځوان چې مخکې دا شکایت زه ډېر کوم، په دغه ارمانو او ګیلو کې به مړ سوی یم. دا ځوان چې د عالم سره تعلق نه و، په ناسته یې شرمېدی، د ترجمې وس نه و ورسره، نه ورته راتلی، د یو اسلامي مرکز سره تعلق نه و، په تمامو معنا د جاهل پاته سوی و. پر دې ځوان باندې ادبي الفاظ تاثیر کوي او د اسلام ګزار چې په دغه ادبي چوکاټ کې رالی دی تحمل و برداشت لري. پوهېږي نه؟ تاسو خپل فکر وکړئ، په دغه راتګ تاسو څومره پوه سوي یاست؟ که 100% نه وي، 10% که پوه سوي یاست، د دنیا او د آخرت کامیابي ده. استعمال یې کوي. څومره غلطې خبرې نشریږي د ټلیفون د لارې، څومره میسجونه، ځینې مخابراتي شبکې میسجونه ارزانه کې په یو څو افغانۍ 2,000 میسجونه او پیغامونه استولی سي. په چیش باندې وایي پیسې مې ورکړي دي، نو ناست دي نه حقه. د الله رب العزت آیاتونه د قرآن نه جوړ معلوم، او که ورمعلومې ترجمه یې غلطه لیکلې وي، احادیث ورپورته کې غلطې لیکلې وي، ځوانه د ټولنې فعال کارکونه او غړي فرده بشره دا شان ورپورته کېدو دي. ویې ګورئ ورسئ. که ستاسو د بچیانو نیټ فعاله دي، نه شپه یې وګورئ چې څه شان پکښې نشریږي او کم شی نسته، هر شی به تاسو په دې کې پیدا کړئ. او هغه ځوان چې د خپلو علماو، د خپلو مدارسو انځورونه، د خپلو مدارسو او اسلامي مراکزو اصلي حقایق حالات یې ورپورته کړله، دنیا یې په خبره کړله، پر هغه ځوان افرین، 100 شاباس، افرین. دغه مور څه شي دې ورکړی وی، څه یې پاللی، د اسلام نوم نسته، بس په یو بهانه بله بهانه باندې په دې نیټ کې او په دغه جدیدو آلاتو کې د هر شي نوم چې زاخم وخت ضایع کېږي، په جدیدو آلاتو اسبابو کې د ځینو انسانانو پر ادرسو باندې غلط شان پورته کوي. خبر نه دی دا فرق کوي. دا سړی یو ادرس جوړ کړی دی فیسبوک کې، یو ایمیل لري، یو شی لري جوړ کړی دی. ځینې بیا داسې تکړه کسان سته د فیسبوک پاڼه وربنده کړي، یا وایي پرېږده چې پلانکی بدنامه سي، داسې خبرې پسې ولیکي چې هغه فکر نه کوي دا مولوي صاحب وای دا خو موږ ته به زر ښکاره کېدی په دا فیسبوک کې څه حال دی، دی به خبر نه وي داسې شان به یې ورچولی. د چا ګناه ده زما ورونه؟ او ملامتیا پر چا ده؟ د الله رب العزت پټ او ښکاره نعمتونه صحیح استعمال کوي. که داسې مو استعمال نه کړل، صحیح استعمال نه کړل، بیره د دې ده چې الله رب العزت عذاب علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي. لواءات علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي. هنا العز سعودي. ودك البغي دكوه دكا علقما